امام بخاری رحمت الله علیه یو بل باب قائم کړی دی، باب اذا طلقت الحائض یعتد بذلک الطلاق. یی چې د حیض په حالت کې کایو سړی خپل ښځه ته تعلق ورکو دا تعلق واقع کیږي. حدیث ذکر کړی دی چې حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ د خپل ښځه ته د حیض په حالت کې تعلق ورک. بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه الصلاه والسلام دغه باره کې پوښتنه وکړه، نبی علیه الصلاه والسلام د رجوع حکم ورک. بیا حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای، بخاری جلد نمبر 2 صفحه نمبر 970 کې موجود دی، حسبت علی بتطلیقتين، یا چې نبی علیه الصلاه والسلام د مو د تعلق د شمرک. نبی علیه السلام د تعلق شمرلای دی، کچیره د حیض په حالت کې تعلق د صحیح نه وای نو نبی علیه الصلاه والسلام د تعلق کله نه شمره. نو خبره خو ځون ته د میږي چې تعلق قسمي نه دي، احسن دی، حسن دی، داسې بدعي دی، خو غیر مقلدین دا خبره بیانوي یی چې نه کچیرته د طور په حالت کې تعلق ورکو دا صحیح دی، چې د حیض په حالت کې تعلق ورکو دا تعلق نه واقع کیږي. نبی علیه الصلاه والسلام د حیض په حالت کې تعلق دا تعلق شمیر کړی دی، ځکه خې د رجوع حکم ورکړی، که تعلق نه وای د رجوع حکم ویل ورکو ورته ویلی وای چې تو خو تعلق نه دی شوی. نو نبی علیه السلام د رجوع حکم ورکړی و، دغه نه دا معلومه شوه چې هغه د حیض په حالت کې عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ خپل ښځه ته کوم تعلق ورکړی و، نبی علیه السلام هغه تعلق شمیرلی. امام بخاری رحمت الله علیه دا خبره ثابتوي، او غیر مقلد امام بخاری رحمت الله علیه دغه خبره صراحتا انکار. غیر مقلد وحید الزمان دا لیکي اهل حدیث کے نزدیک تو حیض کی حالت میں طلاق دینا لغو ہے، طلاق نہیں پڑے گا. تیسیر الباری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 235.